ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی نه مومې. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله د هدایت لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي. بنده به هغه وخت د مؤمنانو په قطار کې درېږي چې خپل دین یوازې د الله لپاره خاص کړي، چې خپل دین او عبادت د الله لپاره خاص نه کړي، هغه د مؤمنانو په قطار کې نشي درېدلی. همداشان قدرمنو اوریدونکو، کله چې انسان حج او عمره کوي نو نیم مناسک په لبیک ویلو سره ادا کوي، ځکه هغوی په دې کلمو سره چې لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک، په دې کلمو باندې د خپل اخلاص بیانوي. د حج او عمرې یو تر ټولو ستر هدف له الله رب العزت سره اخلاص کول دی. نو راځئ چې په خپلو عملونو کې اخلاص ته ځای ورکړو تر څو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړی شو او زموږ رب زموږ نه راضي شي او د نورو منکراتو او فجایو نه موږ وژغوري. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. نازولی هاشم نبی سلطان دی، اسمانو ته ځي مېلمه پر لامکان دی. نازولی هاشم نبی سلطان دی، اسمانو ته ځي مېلمه پر لامکان دی. نازولی هاشم نبی سلطان دی، نازولی هاشم نبی سلطان دی. وعالم انسانیت لر رهبر وټولې د انس جز پیغمبر، انبیاءو کې معلوم بلند شان دی. نازولی هاشم نبی سلطان دی، اسمانو ته ځي مېلمه پر لامکان دی. نازولی هاشم نبی سلطان. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د قرآن کریم تر ټولو ستر سورت چې د قرآن کریم له ثلث او دریم حصې سره برابر دی د اخلاص په نامه یادیږي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دې صورت ته ځکه د اخلاص صورت وایي چې په دې صورت کې د اخلاص ډېر ستر مفهوم پروت دی. که څوک د دغه صورت په پوره مفهوم باندې ځان وپوهوي نو له هغه نه به مخلص انسان جوړ شي. موږ او تاسو چې وایو الله احد نو د خپل ژوند ټولې چارې موخې او نیتونه یوازې د یو خدای لپاره ترسره کوو. نو کله چې الله الصمد وایو نو صمد